غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله یاست. د غوره ملګري خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د بریالی کیدای شم کتاب څخه یوه بله برخه دراوړم، په دې هیله چې دا برخه هم تر پایه راسره واورئ. 5. د اجرا کېدو قابلیت. د هر نوي پلان یا پروژې د پلي کولو یا اجرا کېدو لپاره باید مخکې له مخکې مطمئن واوسو چې آیا د هغې د پلي کېدو امکانات شته او یا د پروژه د مختلفو اړخونو په پام کې نیولو سره د اجرا کېدو قابلیت لري او که نه. د دې لپاره چې پوه شو آیا زموږ پلان یا پروژه د اجرا کېدو قابلیت لري او که نه، غوره د څو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړو. آیا دغه پلان یا پروژه او د هغې پلي کېدل د هیواد له فرهنګ، دین او یا عنعناتو سره په ټکر کې ده؟ 2. آیا دغه پروژه د هیواد له نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده؟ 3. آیا دغه پروژه په ټاکل شوې موده کې د اجرا کېدو وړ ده؟ 4. آیا د دغې پروژې د پلي کولو لپاره انساني ځواک شتون لري؟ 5. آیا تخنیکي سرچینې لکه ماشین آلات او د تخنیکي ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې د هغوی د ترمیم لپاره لازم امکانات شته؟ 6. آیا د دغه پلان یا پروژې د عملي کولو په لړ کې د کنټرول او نظارت کوم سیستم موجود دی؟ آیا دغه پلان یا پروژه ستاسو له وړتیاو او امکاناتو سره متناسبه ده؟ 8. آیا په ټوله کې د اجرا کېدو قابلیت لري او که یوازې یوه خالي او غیر رښتینې پروژه ده؟ 9. په هغه صورت کې چې غواړئ تولیدي چارې پیل کړئ، آیا د پرمخ بیولو لپاره یې کافي اندازه خام مواد لرئ؟ 10. آیا له تخنیکي زمانې، د بشري سرچینو، د ژوند چاپیریال او ګڼو نورو موضوعاتو له اړخه ستاسو دغه پلان یا پروژه د اجرا کېدو قابلیت لري؟ 6. ټایملاین یا زماني جدول. فرض کړئ چې یو پیلوټ د الوتکې ټیم او انجینرانو ته وایي چې په نږدې راتلونکي کې یو ځای ته سفر لرو. ستاسو په نظر دغه پیغام واضح او روښانه دی؟ هرومرو ووایاست چې نه، دغه پیغام ځکه واضح نه دی چې دلته له نږدې راتلونکي څخه د پیلوټ مطلب کوم وخت دی، کومه نیټه، کومه ورځ او کوم ساعت. همدارنګه موخه یې څرګنده نه ده چې غواړي چیرته لاړ شي. کله چې وخت په دقیق ډول معلوم نه وي، نو ټیم د څه وخت لپاره چمتوالی ونیسي. که چیرې موخه او مقصد هم معلومات نه وي، نو انجینران او تخنیکي ټیم د کوم مسیر لپاره څومره اندازه تیل او نور د اړتیا وړ لوجستیکي خدمتونه په پام کې ونیسي. لکه څنګه چې پوهیږو، زمانبندي د یو پلان یا پروژې د بریالي پای ته رسیدو لپاره د مهمو عواملو له ډلې څخه ده. په دې موډل کې هم غوره ده ترڅو تاسو د خپلې پروژې د هرې کوچنۍ یا لویې برخې زمانبندي په دقیق ډول او د شته سرچینو په پام کې نیولو سره مراعات کړئ. د یوې پروژې د غوره مدیریت او زمانبندۍ لپاره له زماني اړخه ګڼ شمېر میتودونه شته چې ځینې یې په لاندې ډول واضح کیږي. لومړی ګنټ چارټ، 2. کنبان بورډ، 3. سکرم بورډ، 4. پرت چارټ، 5. ریټرو پلانینګ. د دغې برخې د بشپړولو لپاره غوره ده څو د پورته میتودونو له ډلې څخه د یو په کارولو سره خپل ټول فعالیتونه په کتبي بڼه ولیکئ او د هغوی ضرب الاجل هم وټاکئ. د پورته هر یو پلان بیلګې او نمونې په انټرنیټ کې شته او د سرچ تکمې په کاغلو سره کولی شئ. پورته هر یوې بیلګې ته لاسرسی پیدا کړئ او د خپلې خوښې سره سم له هغوی څخه ګټه واخلئ. که مو ونه شو کړئ چې د یادو میتودونو له ډلې څخه کوم یو ته لاسرسی ولرئ، په خلاصه او اسانه بڼه کولی شئ لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. لومړی، کوم فعالیت؟ 2. څه وخت باید بشپړ شي؟ مسؤل یې څوک دی؟ کومو سرچینو ته اړتیا لرئ؟ په دې ترتیب سره به تاسو وکولی شئ د خپل پلان یا پروژې لپاره یو زمانبندي جدول ترتیب کړئ. 8. مالي توان او وړتیا. وروسته له هغه چې د خپل پلان یا پروژې د اجرا کېدو له قابلیت څخه مو ډاډ ترلاسه کړ، اړینه ده ترڅو د هغې د ترسره کولو لپاره له خپل مالي وس او توان څخه هم ډاډ ترلاسه کړئ. په دغه موډل کې مالي توان او وړتیا په 2 برخو ویشل شوې ده. لومړی، د ټولو لګښتونو د پوره کولو لپاره ستاسو مالي توان. 2. ستاسو د هغه پیرودونکو مالي وس او توان چې تمه ده د هغې پروژې اړوند ستاسو تولید یا خدمتونه وپیري. لومړۍ مرحله، په دې برخه کې لازمه ده ترڅو تاسو د لاندې ذکر شوو برخو لږ تر لږه بودیجه او لګښتونه چمتو کړئ، څو پوه شئ چې آیا د هغوی د مالي لګښتونو د پوره کولو وس او توان لرئ او که نه. د بیلګې په توګه لاندې څو نمونو ته پام وکړئ.
له دې سربیره تاسو کولی شئ چې د خپل پلان او پروژې د مشخصاتو پر اساس خپله بودیجه او لګښتونه تنظیم کړئ. لومړی د ماشینالاتو د پیرودلو لګښتونه د اړتیا په صورت کې. دویم د لږ مخارج یا لګښتونه. دریم د ګمرکاتو لګښتونه. څلورم د ماشینالاتو د نصب او ځای پر ځای کولو لګښتونه. پنځم مستقیم لګښتونه. شپږم غیر مستقیم لګښتونه. اووم ثابت لګښتونه. اتم غیر ثابت لګښتونه. نهم د کارکوونکو تنخواګانې. لسم لوجستیکي لګښتونه. یولسم اداري لګښتونه. دولسم د سفر لګښتونه. دیارلسم د بازارموندنې لګښتونه. څوارلسم د خرڅلاو لګښتونه او کمیشن. پنځلسم د ساتنې او پالنې یعنې حفظ او مراقبت لګښتونه. شپاړسم کارکوونکو ته د خوراکي توکو د چمتو کولو اړوند لګښتونه. ولسم د دفتر د لوازمو د پیرودلو لګښتونه. اتلسم د هر ډول کرایو لګښتونه. نولسم د مشورتي خدمتونو لګښتونه. شلم او ګڼ نور هغه لګښتونه چې په پروژې پورې اړوند مو ذهن ته راځي. د ټولو لګښتونو په اړه به له سنجش او برآورد وروسته تاسو وکولی شئ څو پر دې پوه شئ چې ټول لګښتونه او مصارف مو څومره اندازې ته رسیږي او آیا د هغوی د پوره کولو توان لرئ او که نه. که مو یې توان درلود خو هیڅ ستونزه نشته، خو که مو توان نه درلود له کومو سرچینو څخه د پور اخیستو غوښتونکي یاست، اړینه ده چې ټولې دغه سرچینې هم ورسره ذکر کړئ. دویمه مرحله: کله چې ډاډه شوئ چې د مالي توان له اړخه کولی شئ خپله پروژه پلې کړئ، تمه ده چې له هغه وروسته یو شمېر تولیدات یا خدمتونه بازار ته وړاندې کړئ. خو آیا پوهیږئ چې پیرودونکي ستاسو د دغو خدمتونو یا تولیدي توکو د اخیستلو لپاره مالي توان لري او که نه؟ په همدې موخه باید تاسو مخکې له مخکې پوه شئ چې تولیدي توکي یا جنسونه به مو د پیرودونکو لپاره څومره مالي لګښتونه له ځان سره ولري او آیا پیرودونکي مو د هغوی د اخیستلو توان لري او که نه. که چیرې مو ټول ځوابونه ستاسو د خپلو ترسره کړو سروېګانو پر بنسټ مثبت وو، کولی شئ پر مخ ولاړ شئ. که داسې نه وي نو د خپل پلان یا پروژې په اړه له سره کتنه وکړئ. اتم: د زیان او ضرر احتمالات. ځینې کسان ریسک یا خطر په یوه بڼه ژباړي په داسې حال کې چې خطر له ریسک سره ځینې توپیرونه لري چې په لاندې توګه ورته اشاره کوو. خطر څه ته وایي؟ د ضرر بالقوه سرچینه زیانونه یا د شخص یا اشخاصو پر روغتیا باندې نامطلوبې اغیزې له خطر څخه عبارت دي، او یا دا چې خطر هغه شرایط دي چې پر افرادو باندې د ضرر واردولو پوتنشل لري، امکاناتو ته ضرر رسوي، د اړتیا وړ توکي یې له منځه وړي او یا یې مخکې له مخکې ټاکل شوي کار په ترسرولو کې خنډ راولي. همدارنګه کولی شو ووایو چې خطر هغه شرایط دي چې د انرژۍ د سرچینې سره نامطلوبه اړیکه رامنځته کوي، یعنې بالقوه خطرونه. که چیرې په یو کوټه کې یو تشت اوبه موجودې وي، دغه تشت له ځان سره د هغه کسانو لپاره د هغوی د پښې د لګېدو خطر له ځانه سره لري چې تر څنګ یې تېرېږي. خو که د یوې فزیکي مانع په واسطه د تشت مخه بنده کړی شي، خطر به بیا هم همغسې باقي پاتې شي. خو د یادې مانع په ځای پر ځای کولو لپاره موږ په دغه صحنه کې شته رسک حد اقل ته رسوو. تر دې چې د اوبو تشت له کوټې نه وباسو، خطر به همغسې باقي پاتې وي. رسک څه ته وایي؟ رسک هغه احتمال دی چې که چیرې شخص له خطر سره مخ شي، کیدی شي چې زیان وویني او یا یې په روغتیا باندې د نامطلوبې اغیزې د پاتې کېدو له امله له درد او ځور سره مخ شي، او یا دا چې د یو ډول پانګونې بالقوه او د اندازهګیرۍ وړ زیان یا ضرر ته رسک وایي. د دغې برخې د بشپړولو لپاره اړتیا ده څو تاسو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی: د خپل پلان یا پروژې د عملي کېدو په لاره کې کوم متوقع خطرونه وینئ. ټول دغه خطرونه باید یاداښت شي او ترڅنګ یې د مخنیوونکو اقداماتو یادونه هم وشي. دویم: که چیرې د دغو خطرونو لپاره مخه نیونکي کړنې ترسره نه شي، کومې ستونزې به له ځان سره ولري. دریم: یاد خطرونه څه ډول تحلیلوئ. څلورم: یاد ریسکونه څه ډول مدیریت کوئ. نهم: پر ځان بسیاوالی. د دې لپاره چې تاسو یو محصول په اسانۍ سره د پیرودونکو د خوښې وړ وګرځي، اړینه ده تر څو د یاد محصول ځانګړي او واحد ټکي مخکې له مخکې وپېژنئ او لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی: ولې باید پیرودونکی ستاسو دغه محصول وټاکي او ګټه ترې واخلي؟ دویم: ستاسو د محصول او ستاسو د سیالو تولیدونکو د ورته محصول ترمنځ ځانګړي توپیرونه کوم دي؟ دریم: که چیرې تاسو په یاده برخه کې کوم سیال نه لرئ او په بشپړه توګه یو نوی محصول بازار ته وړاندې کوئ، څه ډول او له کومې لارې خپل پیرودونکی وهڅوئ څو ستاسو د دغه تولیدي محصول څخه ګټه واخلي؟ یعنې د پیرودونکي په وجود کې دغه انګیزه څه ډول راژوندی کوئ؟ څلورم: کوم عوامل ستاسو دغه محصول پیاوړی کوي چې نور محصولات دا ځانګړنه نه لري؟ پنځم: دغه محصول به د یو مصرف کوونکي ستونزه څه ډول حل کړي؟ هغوی ته خپل دغه پیغام څه ډول لیږدوئ؟ لسم: تقاضا.
تقاضا له هغه اړتیا یا غوښتنې څخه عبارت ده چې د پیرودلو په ځواک سره یې خلا ډکېږي. کله مو چې د دغه موډل د ټولو اړخونو په اړه بشپړ معلومات لاسته راوړل، اړینه ده څو تاسو په دې مرحله کې د هغه جنس یا تولیدي محصول لپاره د تقاضا له موجودیت څخه اطمینان حاصل کړئ چې تمه د بازار یا مارکیټ ته یې معرفي کړئ. که چیرې تقاضا موجوده نه وي، موږ باید خپله رامنځته کړو چې دغه چاره هم خپلو ځانګړو سرچینو او تخنیکونو ته اړتیا لري، او که چیرې تقاضا شتون ولري نو کولی شئ په راحتۍ سره خپل کار پر مخ بوځئ. د دغې برخې د بشپړولو لپاره تاسو اړتیا لرئ څو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ، او تاسو هر ځواب باید خپل ملاتړی اسناد لکه ترسره شوې سروېګانې او داسې نور له ځانه سره ولري. لومړی، آیا اوس مهال خلک له ورته محصولاتو او خدماتو څخه ګټه اخلي؟ دویم، څو سلنه خلک له ورته محصولاتو او خدماتو څخه ګټه اخلي؟ دریم، آیا مصرف کوونکي به ستاسو دغه محصول یا نور تولیدات واخلي؟ څلورم، په کومو موسمونو کې؟ پنځم، که چیرې تاسو کولی شئ چې یوازې د یو ټاکلي موسم لپاره خپل محصولات تولید او وپلورئ، په نورو موسمونو کې دغه وضعیت څه ډول مدیریت کوئ؟ شپږم، مصرف کوونکي د دې پر ځای له کوم بدیل محصول څخه ګټه اخلي او ولې؟ اووم، د هغو ځانګړنو توپیرونو په پام کې نیولو سره چې تاسو یې تولیدي محصول لري، د پیرودونکو پام څه ډول خپل ځان ته راجلبوئ، او یا دا چې د هغوی په وجود کې د تقاضا هیڅ څه ډول راژوندی کوئ. اتم، که چیرې له دې مخکې ورته خدمتونه او توکي د پیرودونکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، هغه کوم برانډونه او جنسونه وو، ولې پیرودونکو او مصرف کوونکو هغه توکي او برانډونه خوښول؟ له هغه جنسونو او توکو سره ستاسو د هغوی توپیر څه دی؟ د دغه موډل د ټولو برخو له بشپړولو وروسته به تاسو وکولی شئ چې په راحتۍ سره د موضوع، پلان یا پروژې په اړه تصمیم ونیسئ چې آیا د پرمخ بیولو وړتیا یې لري او که نه. 11، تجسس. تجسس یو عربي کلمه ده چې په اصل کې په لاس باندې د لمس کولو او یا د کنجکاوۍ له مخې نورو ته د هغوی د پیژندلو په موخه د کتلو په معنا ده. دغه کلمه په فارسي ژبه کې د خبر اخیستو یا حال معلومولو په معنا راغلې ده. علامه طباعي تجسس یا پلټنه دا ډول تعریفوي: تجسس د نورو د چارو د څارلو او ارزولو په معنا ده. هغه چارې چې خلک غواړي د نورو له سترګو پټې پاتې شي. څوک چې د نورو په تړاو بدبینه او بخیل وي هیڅ آرام نه لري او تل د هغوی د چارو د څارلو او پلټلو په حال کې وي، ترڅو د خپلې بدګمانۍ لپاره یو لړ شواهد پیدا کړي او په دې ډول سره د نورو امنیت له خطر سره مخ کړي. تجسس یا پلټنه نه یوازې دا چې له بدګمانۍ او شک څخه سرچینه اخلي، بلکې د شخص په وجود کې د بدګمانۍ د لا پیاوړتیا او ډېرېدو لامل هم کیږي. د نورو په چارو کې پلټنه او څارنه له دیني او فرهنګي اړخه یوه ناخوښه چاره ده. هغوی چې د نورو په چارو کې د تجسس او پلټنې لیوالتیا لري، خپل موقف په خطر کې ویني او له مختلفو لارو غواړي څو د خپلې پلټنې او بدګمانۍ په واسطه د مقابل لوري منفي ټکي پیدا کړي. که څه هم د شخصي رازونو او کورنیو مسایلو په برخه کې اصل د تجسس او پلټنې حرمت دی، خو کله چې د ټولنیزو مصالحو او د ټولنې د امنیت ساتنې موضوع رامنځته کیږي، هغه مهال بیا له تجسس یا پلټنې او تفتیش څخه تېښته نشته، ځکه دولت اړ دی ترڅو د بهرنیو څارنو او دښمنانو همدارنګه د هغوی له فعالیتونو خبر ولري، او له دې سربیره د کورنیو ښکیلو کړیو د فعالیتونو په اړه هم کافي معلومات لاسته راوړي. له دې سربیره اړتیا ده ترڅو دولت د خپلو کارکوونکو او مامورینو پر کړنو باندې نظارت ولري او د خلکو له اړتیاو او ستونزو څخه خبر ترلاسه کړي. نو په دې ترتیب په یادو مواردو کې تجسس او پلټنه جایز او آن لازمه ده. که چیرې په ټولنه کې د تجسس او پلټنې روحیه رواج پیدا کړي او پیاوړې شي، نه یوازې دا چې د فردي منفي اثارو د زیاتېدو لامل کیږي، بلکې د ټولنې د خلکو رواني او ټولنیز امنیت له خطر سره مخ کوي او باور، ورورولي او صمیمیت له ټولنې څخه پښې سپکوي. څوک چې د نورو په شخصي چارو کې تجسس او پلټنه کوي نشي کولی چې د خپل ځان لپاره ملګري پیدا کړي، ځکه په داسې کسانو باندې هیڅوک باور نه کوي او د تل لپاره د یو منفي او آن منفور شخص په توګه پیژندل کیږي. په قرآن کریم کې هم دغه کلمه د سورت حجرات په 12 شمېره آیات کې د ولا تجسسو په بڼه راغلې ده. مفسرین د دغه کلمې موخه او مطلب چې په یاد آیات کې هم د نهي په بڼه ذکر شوی، د نورو په مخفي او خصوصي چارو او اصراراتو کې تفتیش او پلټنه کول په ګوته کړې ده. په ګڼ شمېر احادیثو کې هم د نورو په خصوصي چارو کې تجسس، تفتیش او پلټنه کول ناوړ عمل ګڼل شوی دی. د تجسس او پلټنې ځینو ریښو او سرچینو ته په لاندې توګه اشاره کولی شو: د نورو په اړه بدګماني کول، حسد، کینه او نلورینه،
عداوت یا دښمني، بخل او عقده لرل. له دغه ناوړه عادت څخه د خلاصون لپاره غوره ده تر څو دغه موضوع په یاد ولرو چې کوم څه چې د ځان لپاره نه خوښوئ د نورو لپاره یې هم مه خوښوه. هر څوک باید پر دې فکر وکړي چې آیا اجازه ورکوي تر څو نور په شخصي ژوند او چارو کې تجسس وکړي او محرمو رازونو ته یې لاسرسی ولري. که رضایت نه لري نو ولې بیا د نورو په چارو کې پلټنه او تجسس کوئ؟ په ډیری ناخوښو خویونو او عادتونو کې دا ډول پرتله کولی شي د یادو عادتونو له دوام څخه د ځان ساتلو او ډډې کولو لپاره یو پیاوړې لاره واوسي. د نورو په چارو ژوند کې پلټنه او تجسس کول په ناخبرۍ کې زموږ رواني امنیت ته زیان رسوي او زموږ شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي. 12. اسراف کول. د اسراف کولو له بېځایه لګښتونو څخه د ځان ساتنې په برخه کې هرومرو څو ځله د خپلو لویانو مشرانو لخوا نصیحت او لارښوونه راته شوې ده. بېځایه لګښت کول هغه عادت دی چې له اقتصادي او مالي اړخه موږ له سلګونه ستونزو سره مخ کوي. هر څوک چې پر یو کار بوخت دی د ورځې، اونۍ یا میاشتې په لړ کې یوه ټاکلې اندازه پیسې لاسته راوړي. د هغه اندازه پیسو په پام کې نیولو سره چې ترلاسه کوي د خپلو ورځنیو لګښتونو لپاره پلان او پروګرام هم ټاکي. ځینې وخت موږ له ځینو داسې بېځایه لګښتونو سره مخ کیږو چې معمولا د توکو د پیرلو پر مهال نه ورته متوجه کیږو، خو له څه مودې وروسته خپل شخصي حساب ته په پام کې نیولو سره پر خپله تېروتنه خبرېږو. د دې لپاره چې د بېځایه لګښتونو مخه مو نیولې وي او دا چې پوه شو چې کله باید له اندازې څخه د زیات او غیر ضروري پیر مخه ونیسو. ګڼ شمېر تګلارې او تخنیکونه شته چې له عملي څېړنو سره سم د مصرف کوونکو پر مالي چلند باندې د پام وړ اغیزه لري. که چیرې تاسو هم د بېځایه لګښتونه کوونکو کسانو له ډلې څخه یاست، غوره ده چې له یادو تګلارو سره اشنایي پیدا کړئ او خپلې پیسې په لږه اندازه پر اوبو لاهو کړئ. لومړی، د 10 ثانیو قانون. کله مو چې په ناخبرۍ کې کوم څه راواخیستل او د اخیستلو اراده مو یې وکړه، هرومرو له دې چارې مخکې د 10 ثانیو لپاره پر دې فکر وکړئ چې آیا په رښتیا هم دغه څه ته اړتیا لري او که نه، او آیا دا چې کولی شي پیسې پر کوم بل داسې جنس باندې ولګوئ چې ګټورې وي. څېړنو ښودلې ده چې همدغه د لنډې مودې لپاره فکر کول له هغو کسانو سره د بېځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې 40 سلنه مرسته کوي چې پر اسراف کولو او بېځایه لګښت باندې اخته دي. 2. له ټیسټ کولو یعنې فردي وړاندیز څخه ګټه واخلئ. د دې لپاره چې پوه شئ چې آیا رښتیا هم د بېځایه لګښت په حال کې یاست او که نه، یوه غوره او جالبه لاره ټیسټ یعنې فردي وړاندیز دی. په دغه ټیسټ کې کله چې تاسو غواړئ یو څه وپیرئ، تصور کړئ چې کوم فردي کس همدغه جنس او د هغه معادلې پیسې ستاسو مخ ته نیولې دي او له تاسو غواړي چې د دواړو په منځ کې یو وټاکي. که مو په ذهن کې پیسې وټاکلې، پوه شئ چې د بېځایه لګښت کولو په حال کې یاست. 3. د غیر ضروري توکو پیرل راتلونکي ته وځنډوئ. که څه هم ډیری وختونه په فزیکي یا آنلاین پلورنځیو کې په ناڅاپي ډول خپلې ټوکرۍ ته یو څه ور اضافه کوو، ځینې وخت بیا داسې هم پیښیږي چې د څو مختلفو محصولاتو د اخیستلو پر مهال شکمن کیږو. لکه چیرې هم د خپلو توکو د پیرلو پر مهال ان د یوې شیبې لپاره هم شکي او دوزړی شوئ، تر ټولو غوره کار دا دی چې سودا اخیستل مو راتلونکي ته وځنډوئ. 4. د خپلو کاري ساعتونو ارزښت مو حساب کړئ. مخکې له دې چې د سودا اخیستلو لپاره بازار ته لاړ شئ، محاسبه وکړئ چې په هر کاري ساعت کې څومره پیسې عاید لري. د بیلګې په توګه فرض کړئ چې تاسو د ورځې 1000 افغانۍ عاید لرئ. کله چې له دغه لید سره بازار ته ځئ، متوجه کیږئ چې د هر جنس په اخیستلو سره د خپلو څو کاري ساعتونو عاید مصرفوئ. د بیلګې په توګه یو یخنقاق چې که څه هم د کور په المارۍ کې څو دانې لرئ، د خپل ژوند د څو کاري ورځو عاید په بیه درته تمامیږي. نو که چیرې د هر څه ته په کتو د اخیستلو ارزښت درلود وایخلئ، او که نه غوره ده چې له اخیستلو یې لاس واخلئ. 5. بازار ته له ډیر تګ څخه ډډه وکړئ. ډیر کله داسې پیښیږي چې د سودا اخیستلو لپاره هیڅ اراده نه لرئ، خو همدا چې بازار ته دننه کیږئ، یو یا دوه داسې توکي اخلئ چې لیدلو مخکې مو یې د اخیستلو فکر له سره په ذهن کې نه و، او د یادو توکو له اخیستلو پرته مو هم کولی شوئ خپله ستونزه حل کړئ. نو که بازار کې د توکو د اخیستلو لپاره دقیق پلان او اراده نه لرئ، غوره ده چې اصلا بازار ته لاړ نه شئ، تر څو لا ډېر وکولی شئ چې له اسراف او بېځایه لګښتونو کولو څخه مخنیوی وکړئ. 6. خپل ځان ته د سپما قانون جوړ کړئ. خپل ځان ته داسې یو قانون جوړ کړئ چې له مخکې یې په هره میاشت کې یو ټاکلی مقدار پیسې په خپل حساب کې اضافه کوئ. یوه تګلاره چې له تاسو سره مرسته کوي څوک په ښه توګه سپما وکړئ، خپل حساب ته د 500، 1000، 1500، 2000 او په همدې توګه
د 5,000 لزره او دې ته ورته مقدار پیسو اضافه کول دي. په دې توګه به تاسو یوه منظمه سپما ولرئ. وم، کوم وخت باید پیرل ونه کړو؟ کله مو چې په جیب کې پیسې ډېرې وي هیڅکله بازار ته د پیر لپاره مه ځئ، ځکه کیدای شي داسې څیزونه وپیرئ چې اصلا اړتیا نه ورته لرئ. همدارنګه کله چې ډېر خوشحاله یاست هم کیدای شي چې ډېر څه واخلئ، هغه هم داسې توکي چې ښایي له 1 یا 2 ځلې څخه ډېر کار ترې وانخلئ. قدرمن اوریدونکو، د بریالی کیدای شم کتاب څخه دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې برخې چې زه به مو په درنه خدمت کې حاضرېږم. تاسو هر چیرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.